د ټکنیکل ریحان چینل مینوالو یو ځل بیا له یوې خوندورې ویډیو سره. درنو ملګرو دغه ویډیو د څه لپاره؟ دغه ویډیو د دې لپاره ده چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل کې واتساپ، فسبوک، میسنجر، انسټاګرام او داسې نور اپلیکیشن یو بل اپ ته واړوئ، یعنې شکل یې ورته بدل کړئ، نوم یې ورته بدل کړئ. یا فرض مثال تاته یو ملګری وایي چې تا موبایل کې واتساپ شته یا فسبوک شته، زه فسبوک یو چاته میسیج یا کمنټ کوم ته ماته فسبوک راکړه. نو که چېرې ته ورته وایي چې ما سره فسبوک شته، نو ته وخت ضایع کوي، ته به دته موبایل ورکوي، هغه به ته فسبوک ګوري. نو که ورته وایي چې نشته سره، دا درته وایي چې نه پکې شته او تا څخه موبایل واخلي او د کې به فسبوک شتون لري ته په موبایل کې، خو دته به پته نه لګېږي. داسې ورته عکس ورته بدلولی شئ او نوم یې ورته چینج کولی شئ. یا فرض مثال یو کس درته وایي چې واتساپ راکړه، واتساپ کې یو چاته میسیج کوم او ته ورته ویلی شئ چې زما په موبایل کې واتساپ نشته او ته یې ورته شکل او ته نوم یې ورته چینج کولی شئ. څنګه به دغه کوئ دغه درته طریقه ټوله سټپ بای سټپ ښیم. مخکې له دې چې پر ویډیو نه پیل وکړو، تاسو راشئ زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ. نو درته ټوله طریقه سټپ بای سټپ ښایم. نو ملګرو تاسو به راشئ دغه واتساپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو کتلی شئ چې زما دغه واتساپ دی، زه دغه څنګه کولی شم ایمیج یې یعنې عکس یې او نوم یې ورته چینج کوم. دې لپاره به تاسو ملګرو راشئ دغه اپلیکیشن به څنګه کړئ انسټال به یې کړئ. دغه اپلیکیشن پلی سټور کې هم شتون لري. پلی سټور کې ورته ولیکئ چې ایکس لوګن او چینجر او تاسو یا راشئ زما ویډیو ډسکرپشن ته، ډسکرپشن کې یې لینک شتون لري، لینک باندې کلیک وکړئ سیده پلی سټور ته به پلی سټور څخه یې هم راډاونلوډ کولی شئ. مخکې له دې چې تاسو اپلیکیشن انسټال کوئ ولې طریقه زده کړئ. کله چې طریقه نه وي زده تاسو اپلیکیشن څخه بیا ګټه نشئ اخیستلی. تاسو به راشئ اپلیکیشن چې انسټال کوئ بیا به راشئ ورباندې کلیک به وکړئ. کله چې ورباندې کلیک وکړو نو لږ ورته منتظر شئ، بیا به راشئ کنټینیو بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې کنټینیو بټن باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو لږ ورته منتظر شئ چې ټول اپلیکیشن یې را پورته کړئ. د موبایل څومره اپلیکیشن چې دي هغه به ټول یې را پورته کړئ. نو تاسو لږ ورته منتظر شئ. کله چې اپلیکیشن را انسټال کړئ پورته کړئ تاسو بیا راشئ واتساپ باندې به کلیک وکړئ. زه فرض مثال راځم واتساپ ته عکس ور بدلوم او نوم یې هم ورته چینج کوم. یعنې که سم ته زه وایم چې زما په موبایل کې واتساپ نشته، لور زما په موبایل کې واتساپ شتون لري. نو تاسو راشئ پر واتساپ باندې کلیک وکړئ. کله چې کوم یو اپلیکیشن چینج کولی هغه باندې کلیک وکړئ. اول فرض مثال داسې باندې راشئ زه ورته نوم ورته بدلوم. زه نوم ورکوم افغان. کله چې نوم ورته افغان ورکړو نو دلته تاسو ته مختلف سټیکرې ښکاري. تاسو کتلی شئ دغه سټیکر چې هر یو سټیکر ورته چینج کوئ. تاسو کتلی شئ زما واتساپ دی، زه واتساپ عکس ور بدلوم. یا د لاندې داسې لږ داسې سکرول کړئ، دلته تاسو ته ایمیج ښیي یعنې عکسونه ښیي. یا تاسو خپل ایمیج ورکول داسې باندې راشئ پر همدا ځای کې بیا په داسې باندې کلیک وکړئ خپل عکس ورته چینج کولی شئ. زه فرض مثال سمپل یو دغه یو سټیکر دی، یو سټیکر دی، کوم یو سټیکر چې وي تاسو ورته چینج کولی شئ. فرض مثال زه دغه یو سټیکر ورکوم، دغه کورونو ته ورته شکل لري، دغه سره څوک دومره سر و کار نه لري. یا دغه سټیکر یا دا بیخي مختلف دي، کوم یو تاسو ورته چینج کول غواړئ ټول پکې کېدي. ملګرو داسې کې نور هم زیات چینجر پکې کېدي یعنې سټیکر یې پکې کېدي ورته چینج کولی شئ. زه دغه یو ورکوم. بیا به راشئ پر اوکې بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې پر اوکې بټن باندې کلیک وکړو نو لږ ورته منتظر شئ. نو دلته موږ سره اډ بټن ولیکي. کله چې اډ شو دلته به سپیډ روان شي، دغه پوره شو. بیا به راشئ په دا چینج بټن باندې به کلیک وکړئ او دغه به څنګه شي را انسټال به شي زما موبایل سکرین ته. تاسو کتلی شئ زما موبایل سکرین ته دغه را چینج شو. دغه یو اپلیکیشن دی، دغه کې ما چینج کړو او دغه واتساپ دی. نو تاسو ته ما اول خو واتساپ ته ننوتم، ماته واتساپ راخلاص شو. زه اوس دا باندې کلیک کوم چې ماته واتساپ راخلاصېږي که نه. زه ورباندې کلیک کوم. تاسو کتلی شئ دغه یو وارې ګیټ آوټ کوم. نو دلته تاسو کتلی زه ورباندې کلیک کوم، ګورئ ماته واتساپ ډایرکټ راخلاصېږي. کتلی شئ تاسو. نو داخل ته تاسو کولی شئ چې خپل اپ یا فسبوک، میسنجر هر اپلیکیشن ته تاسو شکل ور بدلولی شئ، نوم یې ور بدلولی شئ. نو دغه خیل ته تاسو خوندوره طریقه وه. نو ملګرو که تاسو پرې دغه طریقه نه ولیدلې نو کامنټ هم راته وکړئ چې دغه خوندوره طریقه وه. زه لا هم کېږم چې تاسو لپاره نورې خوندورې طریقې راوړم. نو ملګرو دغه طریقه وه چې تاسو لپاره ما راوړه. نو که اوسه پرې مو زما ویډیو نه وي لایک کړی، ویډیو ته لایک ورکړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه.